د جنرال سمیع سادات افغانستان ته د راتګ راپور د ملا یعقوب په بلنه کابل ته سفر او د پاکستان پر وړاندې د دفاع چمتووالی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان پخوانی پوځي جنرال سمیع سادات د راپورونو له مخې د افغانستان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب په بلنه هیواد ته راستون شوی. د نوموړي د راتګ خبر په سیاسي او امنیتي حلقو کې پراخ بحثونه راپارولي دي، ځکه چې سادات د افغانستان د پخواني پوځ له هغه قومندانانو څخه بلل کیږي چې د جګړې په کلونو کې مهم رول لوبولی. د سرچینې په وینا سادات کابل ته د ملا یعقوب د بلنې په اساس سفر کړی او د افغانستان د امنیتي وضعیت او سیمه ییز ګواښونو په اړه یې خبرې ترسره کړي. ویل کیږي چې دواړو ترمنځ لیدنه کې د افغانستان د دفاع، د سرحدونو د امنیت او د احتمالي بهرنیو ګواښونو پر وړاندې د چمتووالي موضوعات هم مطرح شوي دي. جنرال سمیع سادات په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویلي که د افغانستان د خاورې خپلواکۍ او ملي حاکمیت پر وړاندې کوم ګواښ رامنځته شي نو هغه چمتو دی چې د هیواد د دفاع لپاره هر ډول مسؤلیت څخه ملاتړ وکړي. هغه ویلي افغانستان زموږ ګډ وطن دی، که هر څوک د دې خاورې پر وړاندې ګواښ رامنځته کړي موږ ټول باید د خپل وطن دفاع لپاره یو موټی ودرېږو. د سادات په وینا د افغانستان امنیت یوازې د یوې ادارې یا ډلې مسؤلیت نه دی، بلکې دا د ټولو افغانانو ګډ مسؤلیت دی. هغه ټینګار کړی چې د هیواد د ثبات لپاره باید د سیاسي اختلافاتو پر ځای ملي ګټې په لومړیتوب کې واچول شي. نوموړی په خپلو خبرو کې د پاکستان په اړه مهمې څرګندونې کړې دي. هغه ویلي چې افغانستان تل له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی، خو که د افغانستان پر وړاندې کومه تهاجمي تګلاره غوره شي نو افغانان به یې پر وړاندې غبرګون وښیي. سادات ویلي چې افغانان د خپل تاریخ په اوږدو کې څو ځله د بهرنیو فشارونو او لاسوهنو پر وړاندې درېدلی دی او خپل استقلال یې ساتلی دی. د هغه په وینا د افغانستان خلک به هېڅکله اجازه ورنه کړي چې د دوی د هیواد خپلواکي تر پوښتنې لاندې راشي. هغه همداراز ټینګار وکړ چې سیمه ییز ثبات یوازې هغه وخت رامنځته کیدی شي چې ټول هیوادونو د یو بل د حاکمیت درناوی ولري. د هغه په خبره که ګاونډي هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي نو دا به د ټولې سیمې لپاره ګټور وي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځایه تر بیا مو په الله سپارم.